راوریږي یو غلو ډیر ښځه ورته وایي خاونده ګوره دا خلک څه په مزو چړچو کی دي او ته ظالمه کور کې پروت کله مرچکې خورو کله سلاته خورو کله سپوره روټۍ وي زه چېرته څه غم وکړه که نه دا سړی را پاسېدو د کور نه را روان شو وی بیبي زما یا خو به نن تل شمه او یا به درله نن ډېر مال دولت راوړمه د کور نه چې راووتو د غلا په نیت باندې را روان شو د باچا کور ته راغو د چا کور ته چې خامخا څه خو ته یوسم اوس که د بشیر حسین صاحب خدای مکه په کور راغو نو ده نه به څه یوسي غریب خپله وی چې یاره الله دې څوک را مهربانه نو که غل راشي نو الله دې رحم وکړي یو مسله خو به تې زده کي کن نو دا چې د باچا کور ته کله راغو نو کنډرې شروع کړو داسې یو وړوکې شانتي سورې وکړو چې سورې کله وکړو نو د اول د کور حالات معلوم که چې کور کې خلک ویښ دي که وده دي خو چې د په هغه نري غونتي سوري کې کله وکتل باچا د خپلې ښځې سره په یو کټ کې ناست دی دواړه خبرې کوي دا وی چې زه خو غلا له راغلی خو د کور خلک دا دي ویښ دي خو راشه غلا خو نه کېږي د باچا او د باچا د ښځې یو څو خبرې خو به درته معلومې شي په هغه نري غونتي سوري کې ورته غوږونې وو چې دوی دواړه څه وایي باچا ته خپله ښځه وی زما خاونده لور دې پیغله شوي ده که چالی ورکول غواړي باچا خپلې ښځې ته په جواب کې وایي ورته وی زما بیبي شکر دی دولتونه میم ډیر دي مټې میم ډېرې دي که دې خوښوي نو زه به په دې لور باندې یو داسې سړی را خپل کما چې هغه به زمونږ د آخرت او د دنیا ښایست وي وی خاونده ستا د دې خبرې نه مطلب څه دی دا خاوند ورته وی بیبي که ستا خوښوي نو دا خپله لور به یو دینداره سړي له ورکمه دعا کې خو به ما او تا یادوي هغه ښځه ورته وی خاونده دینداره سړی به ته څنګه پیژني دا باچا ورته وی زه به سهار له د محلي جومات ته د وخته لاړ شمه چې څوک مې د محلي په جومات کې په تهجد باندې ولیدل بس دغه سړي له به خپله لور ورکوم دا به زما زونګې وي بس د وی کور دی بادشاه یا بغلا کولی شي یا به نشي کولی زه جومات ته لاړ شه که د ټولو مخکې لاړې نو باچا خو به درله لور درکي کن که داسې نه دا سړی جومات ته په منډه منډه را روان شولو چې جومات ته راغی او دسجار اندامې وکړلو دو رکعت نفل منزی اللہ تو تڑلو جناب رسول اللہ مبارک میں فرمائی چھ سوک دا تہجد منز نکوی نو شیطان دا دپا غنو کی مچازی کوی دی تہجد منز چھ سوک نکی شیطان دی دپا غنو یرا اللہ دی رحمو کی دی تہجد منز خودیر لویا قبر دا ما غوریز وی یو ځای کې مې تقریر کې وی ما چې څوک د تهجد مونځ نه کوي نو شیطان یې په غوږونو کې میچیازې کوي اما چې د سهار مونځ نه کوي نو بیا نو یو باباجي وی بیا ورته ډکې میتیازې الله دې رحم وکړي امین ووایه زمونږ نه د سهار مونځ پاتې دی د سهار د سهار څه کې چې ورته لکه دا مونځ کوو وایي تا داسې موسلې زړېږي چې یو نیک کار ورته ښې هلکه دا ګیره پرېږده وی تاله داسې انګورانو نیو نو داسې خبره به درته وکړي چې په هغه خپلې خبرې به دې خپېمانه کړي هلکه دا کار داسې مه کوئ زه مړه وی تم ډېرې چې په کاڼو کې دې لارې جوړې الله دې مونږ او تاسې نیکان کې امین ګورئ هغه شیطان سره یو سړي دوستانه جوړه کا دوستانه ورسره جوړه که نو دې شیطان ته یو ورځ ووایي چې ته خو ګوره زما دوستي وي چې او که نه و یره ما دی خپل کور ته بوزه دا سړی داسې څه ګېډبري شانتي و دی وی زه چېرته د خوراک به پکې څه پراتي او به یې خورو
شیطان ورته ګوره د ما کور کې د خوراک څه نشته وي، نه نه ما بیا هم بوزه خامخا څه خو به وي، چا نه به دې سره پټ کړي غل شانتي. چې دا شیطان پخوا که خپل کور ته یې بوتلو نو چې ویې کته د ده په کور کې 3 شیزونه پراتو. سوجي دا سړی وی د دې شیطان په کور کې چې ما وکتل یو طرف ته د ببوزو انبار جوړ دی. ببوزي پیژنئ؟ مروحه ورته وایي، مروحه ورته وایي. د ببوزو انبار جوړ دی. وی بل طرف ته چې مې وکتل د ایرو ډیرې جوړ شوی دی. چې دریم ګوټ کې مې وکتل د بړستنو انبار جوړ شوی دی. دا سړی وی ما دې شیطان ته وی چې خدای دې قیمه قیمه کا، ما خو ویل چې ستا په کور کې به د خوراک څه پراتي، ظالمه خلک کوم ځای ته ورسېدل او ستا په کور کې داسې شیزونه پراته دي چې زما نه پکارېږي. وی شیطان ورته په جواب کې وی چې دوسته زما په ژوند کې هم دا 3 شیزونه پکارېږي. وی ماته نه تپوسو کو چې په دې ببوزو باندې څه کوي. وی شیطان راته ویل چې کله مؤمن مسلمان میچیازو ته کیني زه د دې ببوزو نه ببوزي اوسمه او داغ میچیازو ته یې وامه چې داغ په جامو داري پریوزي چې داغ عبادت بیا نه قبلېږي. ورته خدای دې لاسونه مات کا، امین پې ووایي. خلق کم ځای ته ورسېده دا اوس هم میچیازو ته ببوزې وي. ها جي وی ښه ته خو ډېر وران شانتي، خو غږ یې ورته ونه کړ. ورته وی شیطانه په دې بړستونو باندې څه کوي؟ وی چې دا کله مسلمان د سحر په ټیم کې مونځ له پاسي زه د دې بړستنو نه یو څو بړستنې اوسم د پاسه یې پې واچومه. ورته پام کو ګورې پانسي بهر دومره یخه یخه هوا لګېږي چې برېښونه به دې جوړ شي، بیا به درته تکلیفي پانسېږي. وی چې کله تېنه مونځ قضا کمه نو بیا د دیرو نه یو چونګري یوسم په خولې کې ورته واچومه. وی ته خو دې مونږ رښتیا دښمنې که دا خو دې مونږه دشمن مده که نه ونو که چېرته خولې کې درله الوا دېر کولې نو بیا هم زه خیر دی که نه خوله خو به دې خوږي. نو دا دومره ظالم بهتر څه دی چې خولې کې ورته یېرې واچي، ځکه چې سار راپاسي په خولې کې داسې مردار خوند وي. حاجي په یو پوټ کې ورسره څو خبرې کولې نه شي. ګل مادره یو پوټ کې د خولې نه داسې څښاب ویښېږي چې څوک ورسره خبرې کولی نه شي. الله دې مونږ او تاسې ټول مونځ ګزار کې امین ووایه. دا سړی ودرېد او 2 رکاته نفل مونځ یې وتړلو. خبره درته یاده ده؟ خو چې کله یې ړومبی رکات وکړو په ځمکې باندې الله ته سجده ولګوله، خداوند کریم ورته لاندې د ځمکې پردې پرانستلې، لاندې په نظر باندې تحت الثرا راغو. خو چې بیا یې کله سلام وسرخولو او پاسې وکتل لوح محفوظ په نظر باندې ولیدو، اخپل نامه د جنتیانو په نومونو کې ولیدله. عبادت ورله ډېر خوند او مزه ورکله. پاسېدو دې بل د 2 رکاته نفل نور تړلو. په دې وخت کې دا باچام جومات ته رارسېدلی دی. د دې سړي په اوږو باندې لاس کېښودلو، ورته وی بچیه له غونتې صبر وکړه زه درله یو زیری در کومه، بیا به نور منځونه کوي. دا باچا ته وایي چې باچا صاحب څه پیغام دې راوړلی دی؟ دا سړي ته وایي چې بچیه ما ته ویلي چې نن د محلې په جومات کې څوک ما د تهجدو په مونځ باندې ولیدلو، نو هغله به زه خپله لور رحیمه ورکومه. زما د هغه لور نامه رحیمه ده، زه به ورله هغه ورکومه. دا سړی ورته په جواب کې وایي وی باچا صاحب خپله رحیمه دې سنباله که، قسم دی نن ما ته په یوې سجدې باندې خپل رحیم ملاو شو، ما ته په یوې سجدې رحیم ملاو شو. څوک ملاو شو؟
نو ته جمعات ته په اخلاص راشه، ان شاء الله تعالی به خدای ډیر مینه درکړي، تعالی به خدای ډیر اجر درکړي. خو هغه پښتو یو مصره دی، افسوس ارمان 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 دی. او بل څه تاسو لکه چې خلری ډیرې دا درته نه در رسیدي. الله دې مونږ او تاسو ټول نیکان کې امین. الله قرآن شریف کې فرمایي منها خلقناکم وفیها نعیدکم ومنها نخرجکم تارة اخرى. اللہ فرمائی منها کی دا ہا ضمیر راجع چی دے دا دی زمکی تا دے دی خوری تا دے. اللہ فرمائی تاسمات دی زمکی نہ پیدا کری وفیها نعیدکم بیاب مدیت اعادکم ومنها نخرجکم تارة اخرى. اللہ فرمائی بیام در توایم چه گوره پدویم کرتی بما بیاد دی ازمکی نپاسون. سبحان اللہ وائی. عبدالرحمن بابا مبارک فرمائی ہم پا اغا خوی خصلت بسبا پاسی، ہم پا اغا خوی خصلت بسبا پاسی، خدای سوک مکڑ بد خصلت پدا دنیا. امین وائی. یا اللہ اخلاق مخشتکی، یا اللہ زمونگا عملون خشتکی، یا اللہ الہ العالمین زمونگ خاندانون خشتکی. دا یا ساتی رونو دنیا تا چی سوکم راغلی دی نگورے اغت نبیا واپسی کی دلی. علامہ جلال الدین سیوطی الشافعی رحمت اللہ علیہ مبارک پاخپل شرح الصدور کی پا 168 صفحے باندی لکی. وی کلچی حضرت ربیع رحمت اللہ تعالی علیہ مبارک وفات شو نو د کشر رور راغو د سر ته ودریدو. اگر رور وای وای ما ته پلار کی چاویل چې صاحب رور دی وفات شوه دی. وای ز چراغم د خپل رور سر ته ودریدم او چې کله ورته ودریدم نو ما د هغه د پاره دا دعاګانې کولې. اول می داسې وی چې انا لله و انا الیه راجعون. وی بیا می د هغه د پاره دعا کوله چې اللهم اغفره وارحمه ولا تعذبه ونور قبره بحرمت لا الہ الا اللہ محمد الرسول. وی اغا مبارک پا مخبان نے صادر پروتو. وی زما دے قسم پا خدای چی دا صادر دے مخنا لرکو او ماتے اکتل او سلام را باندے واچولو چی السلام علیکم. سبحان اللہ. السلام علیکم. وی ما ورتوی وعلیکم السلام. سبحان اللہ. مڑیم خبری کئی. وی اگر آتوی چی اور رضا وفات شویم زما روح چی کل اللہ للاڑو نو خداوند کریم زو او بخلم. دا پا شرح صدور کی پا 168 نمبر صفحے باندی لکلی دی. جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ مبارک ویلی وی زما دا روح چی کل اللہ للاڑو نو زو خدای او بخلم، مال خدای جنتون راکل، مال خدای خوشحالی راکی. نوی ما دی اللہ نا لغن تی اجازت غختو چی خدایا دا روح میں لغن تی واپس کا چیز میں آغا غمزدو رونو لزیر ورکما چیز اللہ او بخلم و اللہ مال خوشحالی راکی. نورورا ز اللہ او بخلم خوزتا ستا یو خبرکوم گورے دی ما پا جنازی کی لگتا دیو کئی زکا چی دی دوارو کونینو سردار مبارک میں جنازی کی شمولیت غواری. زما جنازی لحضور علیہ السلام مبارک را روان دی. دا غرور وائی وی کلچ دا خبر منگ دا مومنان مور عائشی بی بی توڑان دک. وی عائشی بی بی را تویل چی او مام دا حضور نا اوری دلی دی وازیل پخپور روان دا او پجب باندی دا کلموی چی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پلاتے پلا سن باندی دروازن رکان پلار ورطوی لوری بان در تلوگے کم کچشمان در تلوگے کمان داز تنہا ببسیم کجہان در تلوگے کمان. اے لوری دا چادر تدا کلمہ مبارک او خول داسترگی دی سنگ خیشولی دا غگنو دا جبولا سن سنگ خشولا. آغا بے ازار لور وردوائی
بابا جی حال در توایم خو گئے غصہ کیگی براتنا خفکیگی بمراننا قسم دے پپلان شپی پخپلی بستری باندیو دوما یو نورانی چہرہ رالا پخوب گراغ سبحان اللہ بابا جی قسم دے آغا چہرہ مبارک میں اسم پا مازغوں کی غڑی پن پا مازغوں کی میں نقشہ پرت دا پسترگو کی میں آغا نقشہ اسم غڑی گی بابا جی توائی پلار توائی قسم دے پا خوب کرالا یو کلی نورانی چہرہ راغلا دا وقت مبارک بالکل تورو داد جناب رسول اللہ وقت مبارک دی تندے مبارک اخکلے کلو تندے روزی مبارکی نیغی نیغی روزی دمیم پشانتے خلا مبارک غنڈیوان دستر گطور مبارک بالکل تور سپینی بالکل سپینو مخ مبارک بالکل کشاد مخو یعنی کلو مخد جناب رسول اللہ پا مخ مبارک باندی داغننو خشت صفا مخیو رنگ مبارک غنم رنگیو سبحان اللہ بابا جی پا بدل مبارک کی غخدیر و یعنی خشت مضبوط مبارک جسم و لاسون مبارک در خمون پاستو دا قد مبارک نن ڈیرو چتو نڈیر ٹٹو ڈیر درمیان قدیو مالا پخو کے راغ ماتوی بچیا زدر تیو کلمہ خائمہ آغا کلمہ را سروایا وی ما ورتوی قربان زما خوجب گنگئی دز سویلے نشما وی اغا محبوب رات پا خوب کی فرمائی چھ بچے دا کلمہ اوایا خدے بدی جبم سلامت کیا خدے بدی سترگم جوڑی کی اللہ بدی غگناخ بیلا سنم سلامت کیا وی ما ورتوی چھ اللہ ما جوڑی نخام خواب دا کلمہ وایا وی چھ کلم دا کلمہ شروع کا بابا جی چرا پاسی دم چھ اسمان تا میں اکتل نو پاسمان کنا پوری خکار شولا وی چھ ما اکتل پا غگنو میں نوری خبری ممکار کئی وی چھ جب میں خوزولا جب میں چرلی خبری کئی چھ لاسونا میں پور تکنو لاسونا میں مکار کولو وی دکت نرا کشما او پٹول غول کی اگر زیدم اخفی من بالکل سلامتی اگا پلار ورتوی بچیا مبارک دشا دادی او پی جندو کنا وی ما ورتا لور ورتوی چنا بابا جانا مان دے پی جندلے وی لوری مبارک دشا داد مدینی منوری محبوبو ولوری ماتے پمکی معظمی کی کلمہ خودلا او تا تے دلت پیمن کی کلمہ خودلا سبحان اللہ تا تے دلت پیمن کی کلمہ خودلا زار دی جناب رسول اللہ مبارکنا اور رونو داسی خکلی خکلی گلند دنیا لارلا اللہ قرآن شریف کی فرمائی کل من علیہا فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام اللہ ذو الجلال جل جلالہ فرمائی فتح مخدزم کی جسمر اشیاء دی اللہ فرمائی فان دا طول فانی دی وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ صرف او صرف ستا ذات ستا رب پاتی کی گی چی خاوند جلال و خاوند عزت دیا سوکم نپاتی کی گی ٹولتے نمبر پا نمبر روانی پا دی خفا نشی چی یرا من کر غمو او دی پلانی کر خوشحالی و دا ماتا ڈو نکتا نا دا سی دی دا نوی چی گنی او دا خلق دا بازی کمکلان سادگانوی وی یروی مڑے پا جڑا خخکاریو واد پا ٹنگ ٹنگ خخکاری دا رشتیاوی دا خبر دروغ دا نن دکر خوشحالی دا او دا پی باندے ٹنگ ٹنگو کدے دا کوربم گورے دا سینی چی گنے پا امن با پاتیش
نه ټول کر نمبر په نمبر باندې روان دي. خو کچا ګورئ د الله نافرمانیو کنو هغه ته به د هغې خپله جزا ملاویږي، بدله سزا به ورته ملاویږي. او کچا اطاعت وکړو فرمن برداري وکړه نو هغه له به الله نیکي ورکوي، اجر به ورله ورکوي. تاسو به داسې نه وایي چې یاره نن په ما باندې راغلي و ورېږه که سبا په ده باندې راغه نو زه به هم پې تماشه راولم، که داسې نه دی؟ نه ګورئ اخلاق په درې قسمه باندې دي. په څو قسمه دي؟ یو ته خلق کریم وای، بل ته خلق احسن وای، او بل ته خلق عزوی. خلق کریم دی ته وای چې تا سره څوک بدو کی نو ته ورسره په جواب کې بد کې څه کېږي؟ دی ته خلق کریم وای، یعنی د هغې نه زیاتي ورسره نه کې، یو څپېړه در نه وباسي ته ترې نه یو څپېړه وباس. او خلق احسن هغې ته وای چې څوک در سره بدو کی او ته ورسره د هغې په جواب کې بد نه کې خو خم ورسره نه کې، دې ته خلق احسن وي. او خلق عظیم هغې ته وي چې څوک ورسره بدو کی نو بد خو پرېږده چې بد هم ورسره نه کوي خو د هغې په جواب کې ورسره نیکي او احسان کوي. سبحان الله. او خلق کریم د موسی علیه السلام ها جی د خپل امتي نه هم پلاک وویستو چې جګړې مه کوو، د قبطي نه هم پلاک وویستو، که داسې نه دی؟ دا خلق احسن د حضرت عیسی علیه السلام مبارک و. خلقو به ورپورې قسمه قسم خبرې دغه تړلې را تړلي خو هغه مبارک چاله د بدو جواب نه ورکولو حاجی. او خلق عظیم د جناب رسول الله مبارک حاجی. الحمدلله موږ د خپل محبوب امتیان یو، موږ به ځان کې د هغوی مبارکو اخلاق پیدا ٹھیک ده که نو چې تا سره یو سړي بد وکړه او ته م ورسره بد وکړي نو تا هغه کې څه فرق پاتې هیڅ هم فرق نه. چې تا سره یې بد وکړه په بیت الله شریف کې ناستو خانه کعبې مبارکې ته مخامخ د انډیا یو سړی اوس هم داسې اخلاقو کې ډېر کمزوری یم، الله دې د مونږ اخلاق خشته کړي. نو زه چې کېناستم نو هلته خو چې احرام یې تړلي ټوپۍ په سر نی پټکې په سر نی نو چې کېناستم د انډیا یو سړی و دا د انډیا والا سې هم سره ګورې اوبه راته خړې خړې هلکه په ارام شي مونږ تاسو ته څه وایو بس دی چې لږ غونتې ایټم بم جوړ کړي نو مونږ ته یې رلړه کړي دماکو کې چې مونږ کې خو طاقت شته. نو دا حکومت خو یې پرېږده چې هغه عوام هم راسره ضد کړي. زه چې کېناستم نو هغه حاجي ماله دیکه راکړه ځای په ما ته وي اخواشه په اردو کې راته وي وایي دا ځای دې ناستي دی چې ته په دې لږ غونتې ځای کې کښېنې او د بیت الله شریف کرامات دا دي چې لږ غونتې ځای وي او ته هلته کې کښېنې نو انشاءالله هغه ځای درته الله دومره کولاو کړي چې هر څومره سړی هغه ځای کې ځای کېږي. د ماله دیکه راکړه چې زه وغورځولم نو ما ورته په جواب کې وی جزاک الله. سړی ملامته شو. بیا اب زمزم شریف بمبې سره یو سړی ولاړو هغه ته په اردو کې وی ماله لږې اوبه راوړه هغه وله راونړي بس زه په منډه پاڅېدم ما وله راوړې چې ما وله راوړې نو دې سړي چې د ما نه اوبه اخېستې داسې وجړېدو ما ته وی ته کوم ځای ما زه د پاکستان وایي ته خو دې مونږ ګاونډي وی ار فرام ما ورته یم پاکستاني وی ته خو دې مونږ ګاونډي او تا سره خو ما ډېر زیاتې وکړو ډېر بد مې وکړه بیا د لندن و که چېرته د بلې ځای یو سړی دواړه خپې ماتې وې هغه راته په انګلیش کې ویلې کوم ځای ما هم یو دوه ټکي انګلیش راتلو نور زه خو نه ده چې د پوه ماتوتې نو ما هغه ته هم وی پاکستاني یم هغه هم ډېر خوشحال شم او ما ته یې وی تا خو ده سره ډېره ښه رویه وکړه او هغه دا ماتې خپې داسې راغونډې کې وي رسه ما سره دلته نو هغه سړی بیا ډېر وجړېدو بیا چې به زه پاڅېدم ما ته به وی نه کښېنه نو ګورې که ما هغه له دیکه ورکولی وې ما هغه له دیکه ورکړی وې نو کېدی شي چې بل مونځ کې ما پسې ګرځېدی او سوک یې رانه که داسې نه دی او که ما هم ترې سوک ویستی وی کېدی شي چې بار یې ګیر کړی وی او ښی په لتو لتو والی الله دې مونږ او تاسې نیکان کي خدای مو دې دنیا او آخرت خشته کي. نو دا یاد ساتئ ګورئ که داسې یو سړی وي هغه بد دې برداشت کولی نو ته دې هغې په جواب کې ورسره ښه وکړه نو انشاءالله هغه به د هغه لږو بدونه هم واوړي حاجي او که د برداشت نه باري نو خیر دی بیا ورلم دومره څپېړه ورکړه چې څومره یې درله درکړي د زیاتی به ورسره نه الله دې مونږ او تاسې ټول نیکان کي خدای مو د دنیا او آخرت خشته وګرځوي. الله قرآن شریف کې فرمایي منها خلقناکم وفیها نعیدکم ومنها نخرجکم تارة اخرى. گل کاکا جی دی اللہ اوبخی بچی دی اللہ نیکان صالحان کی رونه دی اللہ په اتفاق او اتحاد کې مشغوله کی څومره خاندان چې دی الله دې ټول د غمونو دردونو نه پامان کی
او دا شکر دی میر حسین صاحب سره ملاقات شو، یارانو دوستانو سره ملاقات شو. دله خو الله ډېره ښکلې پوهه ورکړې ده. مونږ خو داسې وو چې یو څو خبرې مو پښتو کې یادې کړي دي. الله دې تاسو له په اورېدو باندې او مونږ له د خدای په ویو باندې اجرونه راکړي. نو ګل بهادر لالا خو تاسو ته ډېر ښکلي نعتونه ووایي، خدای دې قبول کړي. امین ووایه. نو که ما ته هم لږ غونتې راغونډ شوئ نو یو نعت درته زه وایم، لږ راغونډ شئ. هغه یو مسلمانو د بایزید بستامي رحمت الله علیه مبارک په گاون کې یو هندو اوسېدو. څوک لږ تیز ووایه. د بایزید بستامي رحمت الله علیه په گاون کې یو هندو اوسېدو او دغه هندو کور داسې و چې یو اړخته تېنه د بایزید بستامي رحمت الله علیه کور او بل اړخته تېنه د دغه د ساده مسلمان کور او په منځ کې د هندو کور. نو دا ساده مسلمان، دا عام مسلمان دغه هندو ته وایي چې اے سیټا، اے پلانیا، ګوره یو طرف ته درنه اولیاء یعنی ډیر یو بزرگ انسان اوسیږي بایزید بستامي رحمت الله علیه، او بل طرف ته درنه زه مسلمان اوسیږم او په منځ کې ته هندوی. نو تا ته ویمه چې مسلمان شو کلمه ووایه. نو هغه هندو ورته په جواب کې وی د بایزید بستامي رحمت الله علیه غونتی مسلمانی کولی نشم او ستا غونتی مسلمانی ته می سلام دی. ستا غونتی مسلمانی ته می ستا غونتی مسلمانی ته می خی تا خو د مسلمانی نه د خلکو زړه تور کو. د بایزید بستامي رحمت الله علیه غونتی مسلمانی کولی نشم او ستا غونتی مسلمانی ته می سلام دی. وی ولی وی چې د شپې را پاسم او د بایزید صاحب دیوال ته غوږ ونیسم نو د ده د کور نه د جړاګانو د سلګو اوازونه راځي چې د خدای د یارې جړاګانې کوي، او چې ستا دیوال ته غوږ ونیسم نو ستا د کور نه د خراټو اواز راځي. نو زه وایم دام مسلمان دی او دام مسلمان دی. الله دې مونږ او تاسې ټول نیکان کي. چې دې مسلمانانو باندې څه چلو شو خدای خبر شو. الکه ته د لا اله الا الله کلمه تم وایې او زیم وایم، پنځه منځونه تم کې او زیم کو، خانه کعبه بیت الله شریف ته تم مخ کې او زیم مخ کوم، زم د الله عبادت کوم تم د الله عبادت کې، زما پیغمبر محمد رسول الله مبارک دی او تم وی چې زما پیغمبر نبی علیہ السلام مبارک دی. زم د امام ابو حنیفه سے په مذهب یما او تم د امام ابو حنیفه سے په مذهبی. نو دا څه چل در باندې ته چې راشي او د دې په مجلس کې کینی، کله یو طرف ته ګورې خاندي کله بل طرف ته ګورې خاندي. الله دې مونږ خدای مو د دنیا و آخرت خشته کی. دا یاد ساتئ چې زړه مو خوشحاله شي. الله قرآن شریف کې فرمایي ګورئ د جومات ته دا راتلل دا ستاسو څه عبث نه دي، خو ما درته وویل که تاسو د الله د رضا دپاره راغئ جی او که د دې دپاره راغئ چې یاره دا ملا صاحب یا دا مېلمه کله تقریر ته پاسي نو موږ به د یو ګوټ نه هم پاسو بدرېږو بل ګوټ نه به هم پاسو بدرېږو روان به شو نو د ده محفل به خراب شي. نو څه درته ووایم، ما ته شکر دی ډېر خلک په تقریر کې ناست دي، که یو ته پکې یې نه نو سپي جی که یو ته پکې یې نه نو سپي. قسم دی که ستا پتلو باندې نه دا جومات کمیږي او نه پې باندې زیتي، خو شکر دی چې لاړ شي نو هغه جراثیم به ختم شي. دا واورئ جی جومات ته راتلل دا څه عبث نه دي، خو که ستا نیت دی الله د رضا دپاره، که ستا نیت یو غلو غل سوجی یو سړی ډېر غریب و. تاسو ته امیر حسین صاحب علمی یو دوه خبرې وکړې. ده په عرب عمارات کې ډېر وخت تېر کړي دي، نو دوی ته چې د عربۍ ټکی ورشي نو بالکل تلي کې ورته پرېوځي، پته ورته لګي چې موت څه ته وي او حیات څه ته وي او دغه شانتي جي دا څه ته وایي او دا څه ته. نو دا خو زه دام پښتون دی، خو زه د پښتو مقرر یم او تاسو په پښتو ژبه پوهیږئ.